د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور لوګر ولایت ته د خپل سفر په لړ کې د ځایي مسؤلینو تر مخ د شاوخوا 28 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوو چک ډیمونو او بندونو پروژو پرانیسته وکړه. دا پروژې په برکي برک، سرخ، خروار، خوښۍ او محمد اغې ولسوالیو کې دي چې له ډلې د سرخاب بند پروژه هم پرانیستل شوه. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور ملت ته کار کول خپل مسؤلیت وګاڼه او د سرخاب بند د پروژې پرانیستې د سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره مهمه وګڼله. نو په دې کم وخت کې په دې کم امکاناتو کې 5 چک ډیمونه نن خلاصېږي. په دې 2 میاشتو کې د 2 بندو د حفظ و مراقبت چارې مخته ځي. یو شاکوم کارونه په بند نه جوړېدل، هغه درته جوړوي. نو دغه د دې حکومت هغه په دې باندې دلالت کوي چې دا د دې ملت په دردو په غمو باندې خبر حکومت ته او ورته جوړوي به دغه توقع له دغه حکومت ولري. همین قسم شما ملت مسئولیت دارین که چون که پروژه ملی شما مسئولیت دارین که از این مراقبت کنید. د لوګر د فرعي سیندیزي حوزې ریاست مسؤلین او د سیمې اوسیدونکي د دې سترې پروژې په پرانیسته خوښ دي او وایي چې دې ډول پروژو ته تر بل هر وخت اوس ډیره اړتیا ده. تقریبا 2 دانې پرچاوي دي چې دغه به هم ترمیمېږي، جوړېږي به او دروازې به هم برابرېږي او د دغه په وزیمو کې به اتاقونه د محافظینو دپاره جوړېږي چې دغه مهم کار ده چې بلکل د دوی اتاقونه هم نه او کار یې ډېر سره خراب. پورته بندونه زموږ استنادي بندونه ټول خرابه سوي، دا دومره وخته وجوړه ده ورته سوې. خلک سخت له مشکل سره مخامخ دي، د زرندې دي، پلونه دي، دا کګونه ورته وایي دلته د ویلو ده چې د سرخاب بند تر څنګ د او نور چک ډیمونه د 9 میلیونه او 14 متره مکعبه اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري او په دې سره به شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي.